د نیوز پری چینل لیدونکو سلام ستړي مشه پام وکړئ څو مهمو خبرونو ته. هندوستان د چابهار بندر ورځ لمانځي. ټاکل شوې ده نن پنجشنبه په دې مناسبت په مجزي غونډه کې د هندي، افغان، ارمني، ایراني، قزاق، روسي او ازبکستاني چارواکي ګډون وکړي. هندوستان چې له پاکستان سره یې اړیکې ترینګلې دي، د ایران د دې سمندري بندر له طریقه له افغانستان او منځنۍ اسیا هیوادونو سره وصلېږي. د افغانستان د سوداګرۍ وزارت ویان فواد احمدي د چهارشنبه په ورځ ازادۍ راډیو ته ویل چې د چابهار بندر د افغانستان د سوداګرۍ د پراختیا لامل ګرځېدلی دی. چابهار بندر له هغو بندرونو دی چې کولی شي موږ د اوبو له لارې له ډېری هیوادونو سره وصل کړي او د دې بندر د افتتاح له څو کلونو وروسته له نیکمرغه له نږدې او لرې هیوادونو سره پراخې سوداګریزې اړیکې لرو. هندوستان د مرستو یو شمېر محمولې د چابهار بندر له لارې افغانستان ته لیږلي دي. اروپایي ټولنه وایي افغانستان کې پر ملکیانو د ډېریو بریدونو مسؤلین طالبان دي. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې دفتر وایي په دې هیواد کې باید تاوتریخوالی ودرېږي. د ټولنې په جلال آباد کې د رسنیو دریو ښځینه کارکوونکو پر وژل کېدو خواشیني څرګنده کړې. ویلي دي چې په افغانستان کې پر ملکیانو د اکثریت حملو مسؤلین طالبان دي. دغه ټولنې د چهارشنبې په ماښام په یوه اعلامیه کې ویلي چې د رسنیو د دریو کارکوونکو مرسل واحدي، شهناز روپي او سیدیا سعادت وژنه سخته خواشینونکې پیښه ده. او د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي د دوی هوایي ځواکونو له شاوخوا 2000 عملیاتو د دې لپاره ډاډه کړې چې د ملکي مرګ ژوبلې ویره پکې وه. عبدالله محب د سرتېري د ورځ په مناسبت یوې غونډه کې دا خبرې وکړې. 2000 عملیات یې صرف د دې لپاره نه دي کړي چې هلته د ملکي تلفاتو امکان وجود درلود. که دښمن واضح سنګر معلوم کړي او راوځي د جنګ ډیر په اسانۍ سره زموږ امنیتي او دفاعي ځواکونه ګټلی شي. دا څرګندونه داسې محال کیږي چې د یوناما د وروستي راپور له مخې د 2008 میلادي کال په وروستیو دریو میاشتو کې ملکي مرګ ژوبله ډیره وه. د یوناما په راپور کې د 22 سلنې دغه مرګ ژوبلې پړه پر افغان ځواکونو، 40 سلنې پر طالبانو او 8 سلنې پر داعش اچول شوې ده. لیدونکو له ملتیا مننه، ښې چارې.